ډاکټر صاحب و ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب زړه دې باندې واچوله خراب نشي پریوځه درته ډاکټر صاحب دغه نور ټول ځینې وباسه دغه یو لکه شپږ ټنه پکې پرېږده ګوره ایسته شه صبر ولره یخو څه ایسته ډاکټر صاحب ګوره پام کوه ډاډه څه راواخیست صبر ولره ټاپ پرېږدم لږ رحم وکړه چپ شه صبر ولره صبر ولره سړه ووایه خدای څه کوې ډاکټر صاحب ولې مې ګوره تاریخي پاته ډاکټر صاحب وګوره وای دغه خویدو دغه دواړه خویدو ډاکټر صاحب دا څه کوه ولې دا نه وو دا خو دې جوړ نه ښکلي دي وبخه ودرېږه جوړ نه ښکلي ایسته شه یو خواته ودرې دا بل کا هغه کاږه مګه چا خویدو وای خدای دغه ده ډاکټر صاحب لري دا څه کوي ډاکټر صاحب ورته ګوره چې هغه غاښ دې معلوم کړي چې کوم یو درد کوي دا هغه غاښونه معلوموي چې کوم یو درد کوي معلوم یې کوکوره لاس ما چو بیا دې بل غاښ وځي وګوره یاره ډاکټر صاحب څه کوي ته تام نه ده دا خو دې بل یو وکړي دغه ماشین دې خراب ده ګوره ډاکټر صاحب ګوره دا ماشین دې خراب ده دې باندې څه سوي دي ته ودرېږه ګوره معلوم شو شور مخ جوړ غاښونه دې راوستي درې دانې مې ایستلې څو مې ایستلې دي ټول جوړ دې راوستي درې دانې غاښه چې وای خدایه ډاکټر صاحب یاره ومه خیر یوسې که دې لاس جوړ وکړو یو خو دې خراب هم ورسره وکړي شکر د خدای چې په وطن کې دا ډاکټران لرو چې لاس جوړ کاږي یو خو خراب هم ورسره کاږي هلکه تا ته به یو بله زامه واچو دا زامه دې له غاښو سره ختلې دا خو ډاکټر صاحب رښتیا وایه دا خو په رښتیا ختلې ده اوس به څه کوو زه تا ته بله زامه اچوم دا خو اوس ولاړه ده باینه ښه توبه زامه به درته واچوم 50,000 افغانۍ دې هغه کېږي 11,000 افغانۍ دې د غاښو ګوره ډاکټر صاحب ګوره
ګوره خیر دی اوس نو ګرځې به بې ځامې ګوره دغه د غاښو ښکلو ته نیم روپۍ په ملک په ټایم ورته ګرو کړی و ته ولې دونه ظلم کوې ډاکټر صاحب درته چوم خیر بیا څه ګوره ډاکټر صاحب ګوره لږ رحم وکړه لږ رحم رحم وکړه ګوره ډاکټر صاحب ګوره څومره کمه ځام دا په 50,000 روپۍ ده ښه تېره تېره غاښونه دي ښه تېره تېره دي 50,000 لیک مایده غاښونه لري خو دې تېره دا په 10,000 روپۍ ده دا طلایي دي نازک دي ځوانانو لپاره دا په 80,000 روپۍ ده دا طلایي دي دغسې له دې ځینو حیواناتو راښکلي ډاکټر صاحب ته ویل وای دي حیواناتو لپاره هم ځینې غاښونه هم راښکلي دا راښکلي دا اخري په 100,000 روپۍ ده دا تا په وس کې نه دي ولا څه وایم ډاکټر صاحب دا درته واچوم که یار ما ته نور ګوره ډاکټر صاحب دغه راته واچوه دا صحیح دی موږ غریب خلک یو ودرېږه بیا دې تړم خوله مې لږ غټه سي چې خوله دې غټه سي سبا به راسې بیا به دا ځواب درته ورشو سبا ته به راسې بیا به ځواب درته واچوم سید زور در باندې باندې یو جوس درته واخله سیده جوس و دې باندې به یو جوس ما بوټونه څه دغه څوک مونه تښتوي بوټونه ځه ځان ته جوس دې باندې درته واخله زوم پکې کالب کوم نو اوس یې څنګه کوي ځان مې د ما ورته والوځه بله خرابه مې کړه زه سبا